بیګا مردی خانې کې چې کله ما غسل ورکولو مفتي صاحب ته ما په خپل لاس پاک کو او کفن مې ورته ورکو هغه ویډیو ما سره ده چې لا بل چا سره ما شیر کړې نه ده دې موبایل کې ده د شهادت کو ته دکه شان چې څنګه په بیان کې نیوله او د الله د یووالي مسله بیانول او ما دا انداز کې دا ګوته داسې ولې دا ویډیو په زه بیا تاسو سره شیر کوم به په کفن کې دا لاس داسې دی دا ټولې خبرې مفتي صاحب ته ښکاري دي ورته پته وه چې ما پرېږدي نه سرکار مې نه پرېږدي ریاست مې نه پرېږدي ځکه چې د قوم دپاره یې آواز کولو د پښتون دپاره یې آواز کولو د پښتنو د حقوق دپاره یې آواز اوچت کړی و